ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. الله تعالی دې وکړي چې تاسې هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. زه دا دی نن یو ځل بیا ستاسو په وړاندې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه کولی شو خپل چینل د ټول چینلونه مخکې راولو. نو دا کیسه موږ څه کولی وو، ډېرو ملګرو غوښتنه هم دغه ده چې موږ څنګه کولی شو خپل چینل د ټولو چینلونه په مخ کې راولي. لکه زما چینل چې دی زه تاسو درښیم ملګرو، زما چینل چې دی دلته به یوټیوب کې تاسو سرچ کړئ آنلاین زده کړه. صحیح ده، یوټیوب کې به سرچ کړئ آنلاین زده کړه. ګورئ ما سرچ کړئ آنلاین زده کړه. دا چې مې څنګه سرچ کړئ ګورئ ملګرو د ټولو نه مخکې دا دی زما چینل راواوښتی. نو تاسې هم کولی شئ چې خپل چینل د ټولو چینلونه مخکې راولي. او بل دا ګورئ دا زما ویډیو چې ده دا هم دا د دې چینلونه بیا دا ویډیو مخکې راغله. نو تاسې څنګه کولی شئ دا ویډیو هم د چینلونه مخکې راولي. نو د ویډیو ترتیب هم درښایم او د چینل ترتیب هم درښایم. نو تاسې زما چینل خلاص کړئ، په دې کې تاسې کولی شئ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. د کاین ماسټر باره کې مې ویډیو شته، د تبنیل باره کې هم څه ویډیو، د دلته یوه بله ویډیو هم ده چې څنګه خپل چینل مخته بوځئ. دغه ویډیو هم تاسې وګورئ. په دې ویډیو کې هم تاسې کیدای شي کومه فایده در ورسوي. نو راځو ملګرو په ویډیو پیل کوو. د ویډیو نه مخکې دا یو ریکویسټ تاسو ته زه کوم ملګرو، که تر اوسه پورې تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو ستاسو نه هیله کول کېږي چې دا زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د ګړنګي نشان ووهئ. په سبسکرایب خو انشاءالله تاسې پوهېږئ چې کوم ځای کې سبسکرایب کېږي، د همدې ویډیو لاندې سور سبسکرایب بټن وي نو هلته یې سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره خامخا لایک کړئ، ځکه چې موږ ته معلومات وسي چې موږ ویډیو څومره نفرو وکتله. نو راځئ ملګرو چې په ویډیو پیل کړو. د ویډیو چې پیل کوو تاسې به اول دواره ګوګل کروم خلاص کړئ. صحیح ده، ګوګل کروم کې به تاسې خپل یوټیوب چینل اوپن کړئ. نو کله چې ملګرو خپل چینل خلاص کړو نو بیا به تاسې ولاړ شئ دغه سر کې دغه درې لیکې چې دي په دغو به تاسې کلیک وکړئ. کله چې به دغه کلیک وکړئ دلته به په سیټینګ ته راسئ. دا سیټینګ وینئ، دا سیټینګ به تاسې کلیک وکړئ. صحیح ده، سیټینګ. کله چې ملګرو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ نو بیا ملګرو تاسې په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دا وینئ دغه ویو اډیشنل فیوچر، په دغه به تاسې کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ په هغه نه به دلته تاسې دا لاندې ایډوانسډ وینئ، دلته دا ایډوانسډ په دغه باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته نو ملګرو دا دی دلته چې تاسې کلیک وکړئ نو تاسې به دلته دغه ځای ته وګورئ. صحیح ده، لږ درته غټ کړم. دلته لیکلي چینل کیورډز، دلته به تاسې وګورئ دلته ما لیکلي آنلاین ایډوکیشن. دلته تاسې به څنګه کوئ خپل چینل کوم نوم چې هغه نوم به تاسې ورچوئ. یعنی زما چینل نوم آنلاین زده کړه ده خو دا مې یو بل چینل دی نو دا د هغه چینل کې زه تاسو د طریقه درښایم. دلته ما لیکلی دی آنلاین ایډوکیشن. نو آنلاین ایډوکیشن مې اول لاره په سم چې څنګه مې نوم دی په هغه الفاظو مې دا نوم لیکلی دی. ورپسې بیا ټول مکمل په غټو لفظو کې لیکلی، ګوري آنلاین ایډوکیشن په غټو کې. په هغه نه بعد مې بیا آنلاین ایډوکیشن ټول په وړو کې لیکلی. صحیح ده، کله چې تاسې دا نوم ولیکئ دا نوم نه بعد به تاسې دا نوم دلته پوره کړئ. دلته بیا تاسې دلته دا وینئ دغه یو ووهئ، دغه اشاریه دا به تاسې خامخا پسې وهئ. صحیح ده، چې دغه نوم یعنی چې هر نوم تاسې غواړئ ستاسې خپل نوم چې هغه نوم هم دلته ورکړئ. په هغه نه بعد بیا تاسې دغه کوئ خپل نوم ورکړئ. په هر نوم چې ستاسو وي چې څوک ستاسې نوم په یوټیوب چینل کې ولیکي نو ډایرکټ به ستاسې چینل ورته راځي. که ستاسو چینل په هر نوم وي، اوس ګورئ دلته ما پښتو ورته لیکلی، پښتو ورکړئ آنلاین ایډوکیشن ته پښتو آنلاین ایډوکیشن راځي. نو دا نوم به تاسې ورکړئ ملګرو. دلته ستاسې چینل به انشاءالله په یوه ورځ یا په 2 ورځې نه بعد به ستاسې چینل چې دی بیا به ستاسې چینل چې دی تیز سي او هلته به په لومړي سرچ کې به ستاسې چینل راځي. نو دا ملګرو اول ورکې دا ټول خالي وي، داسې خالي وي، یو شی نه وي پکې. د تاسو سړنګ کم د سر نه درته جوړ کړم، ګورئ دا داسې خالي وي اول ورکې، دلته یو شی نه وي. نو تاسې هر څومره کوښښ وکړئ ستاسې چینل په سرچ کې نه پیدا کېږي. نو تاسې چې په سرچ کې پیدا کوئ تاسې به دلته اول لاره ورته ولیکئ آنلاین. زه اوس خپل چینل لیکم ورته آنلاین ایډوکیشن، دا یې ورته ولیکئ په هغه حرفو کې ولیکئ، بیا دلته اشارې ولیکئ. په هغه نه بعد بیا تاسې ولیکئ په مکمل په غټو لفظو کې آنلاین ایډوکیشن.
منځ کې به فاصله هم نه پرېږدئ. صحیح ده. دا مو ولیکئ. اوس بیا دې ته اشاریه ورکئ. بیا به مکمل په وړو کې دا به اول تاسې خامخا دا ولیکئ. په هغه نه بعد چې کوم نوم ستاسې خوښ وي هغه نوم تاسې ورکولی سئ. هر نوم چې بیا خپل نوم وي ورکوئ، د بل شي نوم وي هغه تاسې ورکئ. هر نوم چې وي تاسې ورکئ. ما آنلاین ایډوکیشن ورکئ. اوس زه ورکوم پښتو ایډوکیشن. یو نیم خلک یې پښتو ایډوکیشن ولیکي. نو دا خو فرض نه ده چې آنلاین ایډوکیشن ولیکي ستا چینل ورته راسي. پښتو ایډوکیشن څوک لیکي هغه ولیکي ورته، نو دا به راسي. نو په دغه طریقې سره تاسې کولی سئ پښتو نوم، انګریزي نوم ټول مکمل ولیکئ. کله چې دا ولیکل نو تاسې به راسئ دلته لاندې سیو لیکلی. دا ګورئ دا سیو، دا سیو تاسې په ووهئ. دا د ملګرو موږ سیو پې ووهئ. نو تاسې ګورئ دلته آنلاین ایډوکیشن خپله مکمل هر څه راغلی. نو اوس ملګرو دا خو د دغه طریقه خپل چینل چې څنګه په سرچ کې موږ پیدا کړو، د سرچ د چینل طریقه. اوس تاسې ته ویډیو درښیم چې ویډیو مو هم چې زموږ چینل نوم ولیکي یا یو کم بل نوم موږ ویډیو ته ورکړو هغه راسي. یعنې ډېر نفر دي چې خپل ویډیو یې په کم حرفو کې لیکلی وي، هغه حرفونه ډېر خلک نه سرچ کوي. نو څنګه کولی شو یو اسانه لیکل ورته وکړو، یو 5-6 قسمه لیکل ورته وکړو چې هر لیکل دوی وکړي موږ ویډیو ورته راسي. نو د هغې لپاره به تاسې ولاړ شئ خپل ډیشبورډ ته. دلته چې کله راغلي ملګرو تاسې چې کومه ویډیو چې مو یي په هغې باندې ایډیټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح ده. دلته د یوه ویډیو ته چې دا ایډیټ کومه تاسې چې اپلوډ کړې وي، دا خو اوس موږ اپلوډ کړې ده. چې اپلوډ کړې مو نه وي د هغه نه مخکې به تاسې به بیا دا کارونه کوئ. اوس موږ ویډیو اپلوډ کړې ده، اوس موږ ایډیټ کوو. صحیح ده. نو چې کله ته دغه ته نوم ورکوئ ویډیو ته چې کله نوم ورکوئ، اوس ما لیکلی انګلیش کورس لیسن نمبر 3 پښتو بای آنلاین ایډوکیشن. د هرې ویډیو لاندې به بای آنلاین ایډوکیشن تاسې خامخا ورکوئ. صحیح ده. په دې سره چې ده ستاسې ویډیو چې ده په سرچ کې پیدا کېږي. څنګه ستاسې چینل نوم ولیکل سي ستا ویډیو ورته راځي. په هغه نه بعد بیا به تاسې چې کوم ډسکریپشن کې ده ډسکریپشن کې به هم تاسې د هغه لیکل ورکوئ. نو په هغه نه بعد بیا دلته چې دی دلته ټیګز راځي. صحیح ده. دا ټیګز زه مکمل درته خراب کړمه. ګورئ ملګرو دا ټیکس ډېر خلک نه ورکوي. صحیح ده. دا ټیکس تاسې خامخا ورکوي. ګورئ دا ټیکس دلته ټیکس کې به تاسې هغه لیکل کوئ کم لیکل باندې چې ستاسې ویډیو راسي. اوس زه په دې ټیکس کې اول لیکم آنلاین ایډوکیشن، یعنې په دغه زما چینل نوم چې څوک ولیکي باید زما ویډیو ډایرکټ ورته راسي آنلاین ایډوکیشن. دا چې کله ووهئ بیا به تاسې دا پسې ووهئ. صحیح ده. دا اشارې وینې دا پسې ووهئ. دا ګوره آنلاین ایډوکیشن دلته ولیکل شو. نو په هغه نه بعد بیا تاسې دلته ولیکئ چې پښتو ایډوکیشن دا پسې ولیکئ. په هغه نه باید تاسې یو غټه جمله پسې ولیکئ چې هر څه چې ستاسې لیکل غواړي، هر څه باره کې ویډیو وي هغه تاسې دلته پسې لیکلی سئ. اوس دلته زه ورته لیکمه چې یوه جمله ورته لیکمه چې how to learn English in Pashto. دا مرته ولیکئ. اوس ګورئ هر سړی چې دا سرچ کړي نو دا زما ویډیو چې ده ورته راځي به. نو ملګرو دې کې تاسې کولی سئ چې هر څومره ولیکئ تر 5 زیات مه لیکئ. صحیح ده. نور لیکئ تر 5 زیات مه پکې لیکئ ځکه چې ډېر نه دي صحیح. کله چې موږ دلته ویډیو کې دغه ټیګز هم ورکړئ نو دلته به تاسې سیو چینج دا پسې ووهئ. نو تاسې چې کوم چې اپلوډ کړي وي هغه ویډیو به دا قسم درته سیو سي، او کومې چې نوې ویډیوګانې تاسې اپلوډ کوئ هغه ویډیوګانې تاسې باید د مخ نه تاسې دغه کار پکې وکاروئ. نو ملګرو
روانې ویډیو کې به انشاءالله تعالی ملګرو دغه موبایل عکس لکه څنګه چې تاسې زما په ویډیو کې وینئ د موبایل عکس چې دی د موبایل فریم دغه تاسې څنګه پیدا کولی سئ. نو انشاءالله روانې ویډیو کې به تاسې ته زه دغه فریمونه درښیم چې دا موږ څنګه پیدا کړو. او بل دا ډېر ملګري په تبنیل کې داسې عکسونه ورکوي د موبایل یا د بل شي عکسونه ورکوي، هغه ډېر کاپي رایټ عکسونه وي. نو دغه عکسونه ځانونه وساتو، دغه په ځای سم عکسونه ورکړو. هغه عکسونه موږ څنګه پیدا کولی سو او دا دوه ویډیوګانې مې انشاءالله په دې پسې تاسو ته زه وړاندې کوم. نو ملګرو دا وه د نن ورځې که مو چیرې خوښ شوي وي لایک حتما ورکړئ، ځکه چې موږ ته معلومات اوسي چې زموږ ویډیو څومره نفرو لایک کړې ده، او نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم فایده ورنه واخلي. او د داسې نور معلومات لپاره زموږ انلاین زده کړې چینل ته راشئ. نور په الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.